بینک والا وای زمونږ د اکاونټ نه زکات کټ کوي، نو دې سره زمونږ زکات کیږي که نه کیږي؟ ګوره یو خبره ځان سره یاد ساتئ، دا زکات اسې نه کټ کوي. کله چې ته اکاونټ کولاوې که نه، نو دواړه آپشنز پکې راځي. ته زکات په خپله ورکې که نه، مونږ به ستا د هغې نه کټوتي کوو. دواړه آپشنز پکې، هغه ستا خوښه ده. لکه تا دا اختیار ورکړه چې تاسو ته ورکوې، بیا خو ټیک ده. او که تا اختیار نه ورکړی، بیا زکات هغه نه کیږي. صحیح ده؟ اطمینان په دې کې د زکات انسان په خپله باندې ورکړي. ښه ته پته خو ورته ولګي که نه چې ما زکات ورکړی، څه پته لګي په کم ځي زکات. البته دا خبره چې بینک والا د هغې د اکاونټ نه بغیر اجازت چېرته کټ کوي، نه دا ناروا او ناجایز دی، بالکل نشي کټ کولی. دا یو ډېره اختلافي مسله په یو زمانه کې تېره شوې ده، نن 40 کاله مخکې چې بینکونو کې چې دا کم کټوتي کوي د زکات، دا روا دي که ناروا دي؟ دا اختلافي مسله ډېره. که یو سړی په کرسۍ باندې مونځ کوي او سجده نشي کولی، نو آیا دا قیام او رکوع د هغه دپاره ضروري ده که نه؟ نه، ضروري نه ده. دا چې کله ستا نه سجده ساقط شوه، نو د هغې سره اټومیټیکلي ستا قیام او رکوع هم ساقط شوه. دا چې مونږ خامخا دا ضروري ګڼو که نه، چې یاره کرسۍ کې سړی مونځ کوي، نو اول ولاړي، بیا رکوع ته هم ښکته کېږي، سجدې له ځي په کرسۍ کښېني. صحیح ده؟ دا ضروري نه ده دا طریقه. ضروري خبره دا ده چې ستا نه، اصل خبره دا ده چې ستا نه کله سجده ساقط شوه، سجده ته نه کې، نو بیا په تا باندې قیام او رکوع هغه هم ستا دپاره ضروري نه ده. دغه مسله امام شمس الدین سرخسی رحمت الله علیه په المبسوط کې ذکر کړې. ښه په یو سلام سره څو رکعته نفل هغه کولی شو. د ورځې 4 رکعته نفل په یو سلام هم کولی شي. د دې نه سوا کول مکروه دي. او د شپې د 8 رکعاتو پورې په نزد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې په یو سلام کولی شي. ښه د 8 رکعاتو که د چا په پیزارو باندې یا په قالین وغیره باندې د یو زیرو حسیس تصویري، نه په دې کې څه ګناه شته او که نشته. ګناه خو پکې نشته، البته که داسې په یو کمره کې نه، هلته به د رحمت فرشتې نه راځي. او ګناه چې کومه تصویر والا وه هغه پکې نشته، نه رسوي په دې باندې. پس ځمکه کې یو څیز پروت وي، په هغې تصویري، یا یو څیز داسې د خپو د لاندې راځي، یا یو تکیه ده ته ورته ډډه ویستانه لاندې راځي، د هغه تصویر بې عزتي کېږي. او تصویر هغه حرام دی چې هغه د تعظیم دپاره وي. د څه دپاره؟ چې خلکو عبادت کوو که نه، نو چې کله تعظیم پامال کېږي، د خپو د لاندې راځي، نو بیا هغه ګناه تصویر والا خو پکې نشته. البته دومره خبره ده چونکې زیرو څیز دی، نه هغه ځای ته به د رحمت فرشتې نه راځي. لکه بل حدیث کې څنګه راځي چې کوم کور کې تصویر یا سپی، الله نبی علیہ السلام فرمایل چې لا تدخل الملائکة بیتا فیه کلب او تصاویر، تصویران پکې او سپی په یو ځای کې نه، هلته د رحمت فرشتې نه راځي، نور ګناه پکې نشته. بس شی دی. ښه د سوترې په ځای باندې که یو انسان د حدیث مطابق خپلې مخې ته خط وباسي، نو دا به څنګه وي؟ مذهب حنفي دا دی، حنفي مذهب دلته چونکې اکثر حنفي مذهب والا ناس، بعضې اهل حدیث حضرات هم پکې ناس. نو زه د احنافو مسلې ځکه ذکر کومه چې دلته اکثریت د احنافو دی. نو که د هغې د طبیعت موافق پکې یو مسله نه وي، دا مطلب نه چې زه هغې ته وایم چې تاسو غلط کوئ. غلط نه. احادیث مبارکو کې دا هم راځي ستره، دا مطلب یو سړی مونځ ته ودرېږي، خپلې مخې ته څه کېږي چې که مخکې څوک اوړي نو خیر دی، ته ستره وایي. حدیث شریف کې دا هم راځي که یو سړي سره ستره نه وي، نو دی په ګوته باندې کرخه راکاږي، یا د محراب په شکل کې، یا بس داسې نیغه، یا داسې. دا درې واړه احادیثو مبارکو کې راځي. فقهاء کرامو دغه تفصیل کړی دی. بیا دغه حنفي مذهب نه دی. حنفي مذهب دا دی ستره بږدي، په خط باندې کار نه کېږي چې په ځمکه راکاږي. ښه او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دغه حدیث جواب کړی چې کوم حدیث کې هغه د کرخې لفظ راغلی دی، هغه حدیث په هغې کې اضطراب دی. اضطراب د هغې د وجې امام ابو حنیفه هغه حدیث نه علي. که یو سړي ته پته نه وي چې جمع شوې ده او که نه ده شوې، او دی په فرض مانځه باندې ودرېدو، یو رکعت یې کړی دی او امام صاحب راغی او جمع ودروله، نو دی به څه کوي؟ نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه، کله چې فرض مونځ ودرېدو بیا به ټول مونځونه پرېږدي، بیا یو مونځ هم نه کېږي په دغه وخت کې. ښه فرض له به راځي، خپل مونځ به پرېږدي او بیا به امامتۍ کې شرکت وکړي. ښه که یو سړی لام وي د روژې په حالت کې او په غوږ کې اوبه لاړې شي، دې سره روژه نه ماتېږي. ښه
قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين صدق الله العظيم. الله فرمای قد نعلم، مونږ ته پته ده، قد نعلم مونږ ته پته ده، مونږ ته علم دی په تحقیق سره. انه لیحزنک، اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم، بیشکا انه بیشکا شان ده لیحزنک الذی، لیحزنک خامخا تا غمجن کوي، تا په غم کې اچي، الذی هغه خبر یقولون چې دی کوي، الذی هغه خبر یقولون چې دا کفار کوي، فانهم پس بیشک دا کافر، لا یکذبونک ستانه انکار نه کوي، لا یکذبونک ستانه انکار تا نه دروغ جنئ، تا ته دروغ نسبت نه کوي، ولكن الظالمین لیکن ظالمان خلق بی آیات الله دا الله آیتونه یجحدون انکار ته کوي. ولقد كذبت رسل من قبلك، ولقد كذبت او په تحقیق سره انکار شوه دی، ولقد كذبت دروغ نسبت شوه دی په تحقیق سره، رسل د پیغمبرانو ته من قبلک مخکستانه، فصبروا پس هغوی صبر وکړو علی ما په هغه څه باندې کذبو چې دې ته دروغ نسبت شو، و اوذو او دې ته تکلیف ورکړی شو، اذیت ورته ورسېدو، حتی تر دې پورې اتاهم نصرنا، اتاهم چې راغی دې ته نصرنا زمونږ امداد، ولا مبدله او څوک بدلونکی نشته کلمات الله د الله کلمو لره، ولقد جاءک او په تحقیق سره راغلی تا ته، ولقد جاءک او په تحقیق سره تا ته راغلی من نبأ المرسلین د پیغمبرانو هغه بعضې واقعې، من نبأ المرسلین د پیغمبرانو هغه بعضې واقعې. الله جل شانو فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کافر چې سوی ته په دې باندې خفه کېږي، خو ته مه خفه کېږه، دې خو ستا سره څه کار نشته، که انکار کوي زما د خبرو نه انکار کوي، او که تا ته دروغ وایي چې یاره دی تا ته دروغ نسبت کوي دا کافر، ستا نه مخکې څونه پیغمبرانو ته دروغ نسبتونه کړي او تکلیف یې ورته رسولی، هغوی په هغې باندې صبر کړی، الله کامیاب کړي، ته هم صبر وکړه ته به هم کامیاب شي. تا ته ولې پته نشته د هغې واقعاتو کوم چې د پیغمبرانو ما تا ته ویلي. ها قد نعلم انه لیحزنک الذي یقولون، په تحقیق سره مونږ ته علم دی چې انه لیحزنک بیشک تا غمجن کوي، الذي هغه خبره یقولون چې دا کافر کوي، دا کافر داسې خبرې کوي. الله جل شانو فرمایي چې ته د هغې د وجې نه په غم کې مبتلا کېږي، تکلیف ته در رسي. دا کمې خبرې وې چې نبي علیه الصلاۃ والسلام ته دې تکلیف رسو په هغې باندې، کله به ورته دا ساحر دی جادوګر دی، کله به ورته دا لیونی دی، نعوذ بالله. تاسو ته پته شته دنیا کې ډېر عجیبه نظام دی، ډېر عجیبه. څوک چې د چا دپاره محنت کوي، څوک چې د چا دپاره قرباني ورکوي، څوک چې د چا دپاره ستړی کوي، څوک چې د خلکو سره محبت کوي، چا سره چې دا ښه کوي محبت کوي، د هغه دپاره محنت کوي، د هغه ښه خوښوي، هغه ته اکثر داسې کوونکې منټل ښکاري. څه ورته ښکاري؟ پاګل ورته ښکاري. او مثال یې واضحه دی، پخوا به ګیس و ګیس، ګیس ته به یو پایپ لګېدلی و، پیپ به ورته لګېدلی و، د هغې په سر کې به یو ګل و، هغې ته به یې څه وي؟ منټل به ورته. ولې منټل به یې ولې وي؟ ځان یې وله سوځو که نه، څه کول؟ ځان یې وله سوځو، نو هغې څیز ته به خلکو څه وي؟ منټل به ورته وي. دا د دنیا یو عجیبه شان قانون دی، داسې خلک کوي. خبره عجیبه وکړه. مثال داسې عجیبه شان دی. نو دې سړي ته خلک
داسې وایي بس نبی علیہ السلام ته انه لمجنون نام ټیک نه دی نعوذ بالله. ولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول دعا غوښته، ولې نبی علیہ السلام ته سم لار خوده، ولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخلص وو، ولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت کو او دا نه روسته به محبت کوي، د قیامت پر ورځ به محبت کوي. الله جل شانو فرمایي دادی چې کوم خبره کې واقعي چې پیغمبر ته په دې معنی تکلیف ورځي خیر ته مخه بکیږي، مونږ ته پته ده کنه چې سدي دا هر څه سدي دا څه عجیبه خبرې به کولې. یو ځل داسې کار شوی که نه چې یو منافق ډېر غټ منافق و، ډېر رذیل انسان و، خطرناک سړی و. هغه چې په بار ګرځېدو که نه نسل او فصل ته به نقصان رسو، نسل او فصل. دا د منافقانو مشر په مکه کې، په مدینه کې منافقانو، په مکه کې منافقانو. ډېره تذکره چې قرآن مجید کړې د هغه د مدینې د منافقانو کړې، چې هغې چې کوم نقصان رسولی دین ته چام نه دی رسولی، د مسلمانۍ په جامه کې. منافقان مشهور دا ده چې په مدینه کې وو، په مکه کې منافقانو. دا خبره د مکې د منافق کوي، اخنس ابن شریق دا په مکه مکرمه کې د منافقانو مشهور رامي. او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخې به داسې ښکلې خبرې کولې که نه، داسې ښکلې خبرې چې نبی علیہ السلام به حیران. الله جل شانه فرمایي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. یو جګړالو سړی دی، ډېر بدترین انسان دی، تا سره کینی پاس هغه خبرې دونه ښکلي چې تا په تعجب کې اچوي. الله جل شانه فرمایي واذا تولى سعى في الارض، کله چې باروزستانه ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، ځمکې ته چې وځي که نه بیا نسل ته نقصان رسوي او املاکو تم نقصان رسوي، املاکو تم نقصان رسوي، نسل فصل خرابوي. دون رزیل سړی دی الله جل شانه. بیا الله جل شانه فرمایي پیغمبر خلک چې ورته ووایي چې د خدای نه ویرېږه لږ، نو دله په دې قهر ورځي. واذا قیل له، کله چې ته وویلی شي اتق الله، الله نه لږ ویرېږه ته څه کوې، نو اخذته العزة بالاثم، دا خپله ګناه دا ورته عزت ښکاري او د ګناه خلاف ورته خبره دا بېعزتي ښکاري. لکه ته چې یو سودخور ته وایې سود مه کوه، دا په هغه د کنځلو نه هم بدلېږي. یو بېلمازه ته چې وایې مونځ وکړه، دا په هغه باندې د ټوپک د ډز نه هم زیات خطرناک. الله جل شانو فرمایي دا د منافق علامت دی غټ. یو اذا قیل له اتق الله، کله ته دته وایې چې سړی شه، نو اخذته العزة بالاثم، نو بیا دا ورته خپل عزت ښکاري دا ګناه. او ستا دا خبره چې روغه خبره یې ورته کړې دا ورته څه ښکاري، غلطه ورته ښکاري، دا پرې ډېره بده لګي. فحسبه جهنم، د داسې سړي دپاره جهنم هغه کافي دی. ولا بئس المهاد، او ډېر خطرناک ځای دی، ډېره خطرناکه بستره د جهنم. الله فرمایي اخنس ابن شریق یو بیره ابو جهل ته وی، ابو جهل په مکه کې، ابو جهل چېرته و؟ په مکه کې، په مکه مکرمه کې وي. ابو جهل ته وایي ستا د نبي علیه السلام باره کې څه خیال دی چې دا دروغجن دی، دی جادوګر دی، دی لیونی دی. ابو جهل ورته وایي په الله مې دې قسم وي که ده کې لیونتوب وي، په الله مې دې قسم وي که دی جادوګري، په الله مې دې قسم وي که دی دروغجن وي. یو نقصان په دې سړي کې نشته، یو نقصان په کې نشته. اخنس ابن شریق ورته وایي بیا یې ولې نه منئ؟ هغه ورته داسې کار دی، دا د قصي اولاد دی. د چا؟ د نبي علیه الصلوۃ والسلام په نیکونو کې راځي قصي. نو دا د قصي خاندان دی، قصي. او که چېرته ګوره د خانه کعبې چابیانې، د خانه کعبې مشري د دې سره ده، حجیانو باندې او زائرینو باندې اوبه دویس کی، جنډه د عربو د دې سره ده. نو چې ته ولې نبوت هم ورکې، نو فماذا یکون لسائر قریش، د نورو قریشو دپاره څه پاتې شو؟ ټولې عهدې خو تا دې له ورکړې، نبوت هم ولې اوس ورکې، نو موږ دا نشو برداشت کولی، نور په دې سړي کې څه نقصان نشته. الله جل شانه فرمایي دا خلک دي، دې دا خبرې تا ډېر په غم کې اچوي او موږ ته پته ده چې څه کول پکار دي او څه کېږي، دا موږ ته پته ده بس. نو قد نعلم، موږ ته پته ده چې انه لیحزنک الذي یقولون، دا خلک چې کومې خبرې کوي دا تا ډېر په غم کې اچوي. وفانهم لا یکذبونک، ته ولې غمجن کېږې په دې خبرو؟ دا خو ستا طرف ته دروغ نسبت نه کوي. ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون، دې خو اصل کې د الله نه انکار کوي.
ستا یو نوکر دی، یو مثال درکړم، ستا یو شاګرد دی، ستا یو ملګری دی، ته ډېر په غټه عهده یې، هغه ډېر په لاندې عهده دی، تا په چا پسې ولېږو، او هلته هغه سړي د هغه بېعزتي وکړه، سپکې سپورې ورته وي، دا د چا بېعزتي ده؟ زما بېعزتي ده، نه راسې په دې باندې، زما بېعزتي ده، ستا بېعزتي. بادشاه خپل استازی چا پسې ولېږو، هغه بل بادشاه یا بل سړي د هغه بېعزتي وکړه، د دې څه مطلب وي؟ دا د بادشاه بېعزتي وکړه. الله جل شانو فرمایي نبي علیه السلام ته ما نبوت تر کړی، یوه ته خو یو انسان یې که نه، تا ته ما نبوت تر کړی، هغه زما څیز دی، قرآن مې در کړی زما څیز دی، وحی مې ته کړی زما څیز دی. نو چې دې څیزونه دي خو ستا نه انکار نه کوي، ته خو ته امین او صادق ښکاري. صادق ښکاري؟ کافر هم امین او صادق، ابو جهل هم وایي ټیک دی دا سړی. په دې چې انکار کوي د څه نه کوي؟ د قرآن نه کوي، د حدیثو نه کوي، ستا د نبوت نه کوي، او هغه زما څیز دی. دا ظالمان خو زما نه انکار کوي، نو ته ولې غمجن کېږي؟ تسلی ورکوي نبي علیه السلام ته غم مه کوه. ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون، دا ظالمان مشرکان خلک دي، دا د الله د آیتونو نه انکار کوي. ستا نه انکار خو نه کوي، نو ته ولې غمجن کېږي؟ نبي علیه السلام تسلی ورکوي، داسې تسلی څنګه استاد خپل شاګرد ته تسلی ورکوي، بهترین انداز کې. ته ولې خفه کېږي؟ بس کوي به خلک چې څه کوي کوي به، صحیح ده. نه کله ناکله دې ملیانو ته وایم که څوک د بس خبرې کوي مه خفه کېږي، په دې څیز باندې مه خفه کېږي، بلکل مه خفه. کنځل کوي سپکې سپورې وایي دي، تا ته چڼې وایي خیر دی وایي دي، تا ته پروپیګنډې دا پسې کوي خیر دی، مه خفه کېږه په دې خبرو. ځکه که ته عالم نه وې دا خبرې وې په تا پسې کړې وې نه، ولې دا پسې دا خبرې کوي؟ علم دې کړی، پته لګي دا علم دا څیز دی چې دا د علم بېعزتي کول غواړي، دا د قرآن بېعزتي کوي، د حدیثو بېعزتي کوي، ته ولې خفه کېږي؟ ځکه نبي علیه الصلاة والسلام یو متکلم فیها روایت دی چې چا د عالم بېعزتي وکړه، د علم بېعزتي وکړه. علم څه شی دی؟ قرآن او حدیث. چا د عالم بېعزتي وکړه، د چا بېعزتي وکړه؟ د علم بېعزتي وکړه. علم څه شی دی؟ قرآن او حدیث. او چا د علم بېعزتي وکړه، نبي علیه السلام فرمایي د زما بېعزتي وکړه. او چا چې زما بېعزتي وکړه، د الله بېعزتي وکړه، د جبریل بېعزتي وکړه. چا چې جبریل بېعزتي وکړه، د الله بېعزتي وکړه. الله جل شانو فرمایي چا چې زما بېعزتي وکړه به جهنم ته وزر، زه به یې داسې بېعزته کړم چې بیا به یاد ساتي. نو کله ناکله یو سړي اعتراض وکړو که نه، یو سړي وي ما دا حدیث منځ کې ذکر کړو چې علماو پسې خبرې نه دي کول پکار. بس ټیک ته غلطۍ په چا کې نه، عالم څه فرشته خو نه دی چې بر نه راغورځېدلی، دا ده کې بس غلطي نه، انسان دی، دنیا غلطۍ به وي 50% نه هم سوا غلطۍ. خیال مې دی خبره ته. نو ما دا حدیث وي، نو ما ته زه خو د علم بېعزتي نه کوم، زه خو د علم بېعزتي نه کوم. نو ما ته په پلانکي پسې ولې خبرې کوې، پلانکي پسې ولې خبرې کوې؟ نو وایي ګوره دی عالم هم دی، وایي دا شی کوي، مې بیا د علم یاد کوم منځ کې، علم مه یادوه منځ کې، ته په هغه پسې خبرې وکړه، ځه علم مه یادوه منځ کې او ته په هغه پسې خبرې وکړه. وایي نورو پسې ولې خبرې نه کوې؟ وایي هغه علم کړی دی، مې بیا د علم یاد کړه، د علم بېعزتي کوې که نه؟ زه خو د علم بېعزتي نه کوم. ته د څه شي بېعزتي کوې؟ که دی عالم نه خو تا خبرې نه کولې، خو عالم دی ځکه خبرې کوي. زه ته مه خفه کېږئ مسلمانانو، دا خلک که ته په حقه باندې، واقعي ته په حقه باندې، نو په دې خبره مه غمجن کېږي. ولې؟ دا په تا پسې خبره نه کوي، دا د الله په کتاب پسې، د پیغمبر په حدیثو پسې خنداګانې کوي، او دا به الله جل شانو داسې بېعزته کړي چې همیشه دپاره. صحیح ده. نو ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون. پیغمبر وایي ته ولې خفه کېږي؟ دا خو ما پسې لګیا دي، تا پسې نه دي لګیا، ته مه خفه کېږه په دې خبرو باندې. ښه زه به علاج وکړم. مخکې ما داسې دنیا الله جل شانو فرمایي خلک تېر شوي دي، ما یې علاج کړی. ولقد کذبت رسل من قبلک فصبروا علی ما کذبوا. ستا نه مخکې پیغمبران تېر شوي، ته سړومبی پیغمبر خو نه چې داسې کړي، ته خو آخري پیغمبر یې. ستا نه مخکې خو ستا دپاره دنیا نمونې موجود دي، مثالونه تېر شوي دي په دنیا کې. هغه دا چې کم پیغمبر راغلی دی خلکو پسې ټوکې کړي، کم پیغمبر راغلی خلکو یې بېعزتي کړې ده، کم پیغمبر بچ شوی. الله جل شانو سورة یاسین کې فرمایي وما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. چرته هم دې ته یو پیغمبر نه دی راغلی، دې ظالمانو هغه پسې ټوکې کړي. ما یأتیهم من رسول، یو پیغمبر هم داسې نشته. الله جل شانو فرمایي چې هغه دې ته راغلی او دې پسې ټوکې نه یې کړي. دا دې کار دی. الله جل شانو فرمایي دا د مخکې نه کېږي. نو مخکې پیغمبرانو څه کړي ته اوس هغه وکړه. پیغمبرانو صبر کړی او کامیاب شو، تم صبر وکړه کامیاب بشي.
دا الله جل شانو فرمایي دا زما قانون دی ولا مبدل لکلمات الله دا الله جل شانو کلمات څوک نشي بدلولی څه مطلب دا الله قانون څوک نشي بدلولی چا پلار هم نشي بدلولی دا الله قانون د قرآن وګوره څوک ته بدل کی چیلنج دی چیلنج صحیح ده کومګې نه وایو دا ټول ملیان هم پرېږدي دا ټول مقتدیان هم پرېږدي دا ټول حافظان هم پرېږدي او دا ټول خلک یې پرېږدي قرآن مجید په الله مې د قسم چې دا څوک نشي بدلولی دا به دقه وي ته به خپل د پاکستان قانون بدل کړي ته به خپل آئین بدل کړي دا سیسته نشي بدلولی نشي بدلولی حجاج ابن یوسف چل کړه د حجاج ابن یوسف سوري یحیی ابن اکثم وایي یحیی ابن اکثم دا غټ محدث تیر شوی ډېر غټ ظالم و ډېر غټ قاضي و د بادشاه سره ډېر ظالم وایي د بادشاه سلامت سره موجود ومه یو سړی راغی که نه یو سړی وایي هغه غیر مسلم و عیسائی و بیا څه کلونه پکې منځ کې تیر شو بیا راغی هغه مسلمان و بادشاه سلامت ته تپوس وکړي ته خو راغلی وې مخکینی روپ دې بدل اوس بدل دی څه چل شوی دی که څنګه هغې ما سره ډېر عجیبه چل شوی داسې چل شوی و که نه چې وایي ما د قرآن او د حدیث ډېرې خبرې د حفاظت اورېدلې وي چې دا ډېر محفوظ کتاب دی دا څوک نشي بدلولی امام قرطبي رحمت الله علیه دا واقع ذکر کړی ډېر مفسرینو ذکر کړي وایي داسې کار وشو چې وایي زه لاړم وایي 3 قسمه کتابونه مې ولیکل څو قسمه عالم وما کاتب وما بهترین سړی وما او د سرو زرو په لیکلو باندې ما لیکل وکړل سرو زرو په اوبو باندې په هغې مې 3 کتاب ولیکل یو تورات مې ولیکو یو مې انجیل ولیکو یو مې زبور یو مې قرآن مجید ولیکو زه لاړم د یهودیانو مشر له مې هغې چې کوم علما کرام دي هغې پسې مې تورات ویوړو چې دا مې لیکلی ستاسو کتاب دی هر څه مې تورات شکل مې وران کړی ور څه مې ولې غلط کړي بدل کړي پای وایي هغې راواغستو ښکلی کړو سینې سره یې ولګو سنبال یې کېښود او ما له ډېر انعامونه راکړل وایي بیا وایي لاړم عیسایانو له مې د هغې یو مشر له عالم له هغه له مې انجیل ویوړو چې دا ستاسو کتاب مې لیکلی دی ډېر سرو زرو باندې مې لیکلی دی او ښکل کړو ځان سره یې سینې سره ولي الماری کې کېښود او ډېر انعامونه یې رالاک ته ډېر خوش قسمته سړی زه وم عیسایي بیا رالم قرآن مجید هغه مې راوړو د یو عالم خواله دا ستاسو قرآن مجید دی او دا مې لیکلی دی سرو زرو په اوبو باندې یا کلاو کو ویې کته چې کار دې ډېر ښه کړی خو لږ صبر وکړه دلته کې ګورم چې دا زموږ قرآن دی که نه قرآن نه دی چې هغې شاګرد ورسره ناست و وړوکي هلک وایي هغه قرآن مجید ورکړو چې دا وګوره صحیح دی که نه هغې وایي چې لومبی پیج هم غلط دویم هم غلط دریم هم غلط دا زموږ کتاب نه دی واپس یې وله ورکړو واپس یې ویسو دا زموږ ماشومان مونږ داسې عادت کړي دي چې قرآن مجید چې قرآن نه وي هغه ورته قرآن نه وایي چې قرآن نه وي هغه ته قرآن نه وایي ما چې الله جل شانو تمام کتابونو کې تبدیلی راتلی شي خو د الله دا یو قانون دی چې د قیامت په ورځ باندې فیصله کوي دا چا پلار نشي بدلولی هغه زما د ایمان دپاره یو سبب جوړ شو زه مسلمان شو خیال هم دی دې خبرې ته بیا مې قصه شروع کړه ما اراده دا کړې مې زه به قصې نه کوم صحیح ده دې ته تاسو ډېر په شوق کښېنئ او زما سخت به دي شي داسې چې هغه کومې اوریجنل خبرې دي هغې ته غوږ نه ږدې او قصې هم داسې خوښې که نه ما له ډېرې زیاتې قصې راځي ما له څنګه لطیفې ډېرې راځي که نه دغه شانتې قصې هم راځي په دا 2 څیزونه نه کوم لطیفو دپاره خو مې ځان ته دعا کړې وه خدایه خانه کعبې مخې ته ناست وم ما یې دې څیز نه مې خلاص کړ دا څه غلط کار مې شروع کړی چې کښېنم لطیفه کوم چې زما ډېر غلط عادت و ما ته هم پته نشته زما والد صاحب خو لطیفو واله نه و چې دا زه ولې لطیفو واله خیر هغه خو ما نه هغه عادت لګوتی دی د قصو د عادت دا مې ځان کې په زور مې ځان نه لرې کړی دی ډېرې قصې راځي دا چې کوم سړی سټډي کوي د کتابونو هغه له دونه واقع ورځي چې حیران بشي نو اولې نه یادېږي بله ته زویم خو دونه خبره وه چې تاسو قصې ته ډېر په توجه کښېنئ زما کوشش دی چې چېرته قصه ونه کړم را یادم شي ته خبره واړم بل طرف ته د کومې قصې چې ډېره فایده نه وي که نه هغه زه کوم هم نه چې فعاله اسانه کله ناکله ما ته وایي مړه دوی ته قصې میسې کوه وایي دا فلسفې ورته مه بیانوه تا ځان له زړه څخه کوئ ته کښېنې 3 ګنټې قرآن مجید په یو آیت کې سوچ کوې چې دا قرآن مجید دا یو آیت مونږ ته څه وایي داسې مه کوه بس وایي قصه صفا صفا سرسري کار کوه صحیح ده الله جل شانو به ما نه دا تپوس کوي چې کوشش ته کړی که دې نه دی کړی صحیح ده الله به ما ته دا تپوس را نه کوي چې قصې دې ورته کړي دي که نه قرآن د قصو دپاره خو نه دی صحیح ده هغه انسانیت دپاره انسان د انسانیت ښه
خبره مې دا ذکر کوله چې الله جل شانو فرمایي ته ولې غم کې نبی علیه الصلاۃ والسلام زما یو قانون دی قانون دا چې مخکې پیغمبران رااله پیغمبرانو خلکو انکار وکړو د هغې بېعزتۍ وکړې په هغې پسې خنداګانې وکړې څنګه چې ستا پسې کوي هغې صبر وکړو فصبرو نو هغې صبر وکړو بس هغې کامیاب شو الله فرمایي نه ای نبي علیه الصلاۃ والسلام تم صبر کوه الله جل شانو به تا هم کامیاب کړي ما وعده کړی د پیغمبرانو سره چې تاسو به داسې نه پرېږدم ستاسو به زه کتب الله لاغلبن انا ورسلي الله جل شانو وعده دا ده چې زه به د خپلو پیغمبرانو مرسته کوم چېرته یوازې نه پرېږدم اوس کار چونګړی او عظیم الشان دی ابراهیم علیه السلام له صحیفې لږې شانتې موسی علیه السلام له یو کتاب ورکړی شو حضرت داود علیه السلام له یو کتاب ورکړی شو عیسی علیه السلام له کتاب ورکړی شو مخکیني انبیا کرام هغوی به رسولانو په هغه شرایعو باندې شریعتونو باندې عمل کو هغوی ته دونه نقصان رسېدلی دونه تکلیف ورته رسېدلی دومره تکلیف دومره تکلیف نوح علیه السلام 9.5 کاله صبر کړی دی څومره 9.5 کاله الله جل شانو یې مدد نو تاله چې الله جل شانو داسې یو قانون درکړی چې هغه د قیامت ته پورې هغه قانون دی دونه لوی کار دی نو تا ته به لوی تکلیف رسي ته به ځان ټینګې دی ته ستا مشقت او ستا تکلیف به د هغې نه هم سیوی ته به ځکه ستا کار ډېر لوی دی کار دی ډېر لوی دی ستا مرتبه ډېره چوته ده ستا تکلیف هم صحیح او هم ډېر زیات دي الله جل شانو فرمایي چې ما د پیغمبرانو مدد کړې ده زما قانون دی زه به ستا هم مدد کوم تا به داسې نه پرېږدم ښه د کم پیغمبر الله جل شانو مرسته نه ده کړې لږ وګوره یو پیغمبر چېرته پرېښی دی چې زه خپل کار کوه نه تکلیف ورته رسوه خلکو اخر کې ټول خلک نچوړ کړه هغه پیغمبر الله جل شانو بچ کو کامیاب شو نوح علیه السلام خلکو د 9.5 کاله هغه صبر وکړو 9.5 کاله 9.5 کاله صبر یې وکړو که نه بیا بس که یا الله نور نشم کولی نو رب لا تذر على الارض من الكافرین دیاره انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا یا الله دا داسې د کافر بچي دي که نه چې نور راوړي هغه به هم کافري ماحول خرابوي ته تباه و برباد کړي غوسه وله ورله خیر یې ورته وکړو الله جل شانو څه چل وکړو ففتحنا عليهم ابواب السماء الله جل شانه د اسمان دروازې کلای وکړو وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر ځمکې خپلې اوبه چینې را پرېښودې اسمانونو خپل بارانونه را پرېښود اور سیر ډوب کړه بس ځمکه اسمان یو شان ښکارېدو او نوح علیه السلام سره د خپلو ملګرو بچ شو قصه ختم دا د الله جل شانه مدد دی ښه ستا کار څومره غټي ته دین کار څومره لوی کې دونه ورته مشقت برداشت کې یاد ساته ښه نو هر عالم دی دا سوچ کې هر دینداره چې په ما به تکلیف راځي بغیر تکلیف به زه نه پاتې کېږم ښه بېګا مونږ په دې خبره کړې وه د درس نه پس ښه ولقد کذبت رسل من قبلک ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولقد کذبت په تحقیق سره دروغ نسبت کړی شوی دی رسل پیغمبرانو ته من قبلک مخکې ستانه فصبروا علی ما کذبوا هغې ته چې خلکو دروغ نسبت کړی او هغې پې صبر کړی و اوذوا ښه تکلیف ورته میلاو شوی حتی اتاهم نصرنا دونه تکلیف ورته میلاو شوی څو پورې چې زموږ مدد نه راغلی حتی تر دې پورې اتاهم نصرنا چې زموږ امداد راغی پیغمبرانو ته ولا مبدل لکلمات الله ای پیغمبره تکلیف پرسي ولا مبدل لکلمات الله د الله قانون څوک نشي بدلولی الله بدلولی شي صحیح ده یو عالم والد محترم رحمت الله علیه کله کراچۍ تللی یو عالم اعتراض وکړو یو ځای کې الله جل شانه فرمایي چې ما ننسخ من آیة او ننسها نأتي بخیر منها او مثلها قرآن مجید یو آیت زه منسوخ کم الله فرمایي بل آیت راوړم یو آیت منسوخ کم لرې کم بل راوړم دا خو بدل شو که نه دلته الله جل شانه فرمایي لا مبدل لکلمات الله د الله کلمات څوک نشي بدلولی صحیح ده هغه دا وي دا خو بدلیږي را بدلیږي ته لا مبدل لکلمات الله کلمې نه بدلیږي نه یو ګوره لا مبدل لکلمات الله د الله کلمې څوک بدلولی نشي الله خو بدلولی شي الله خو ښه ده الله بدلولی شي بل څوک نشي بدلولی لا مبدله څوک نشته بدلونکی لکلمات الله د الله قانون لره قوانین لره ولقد جاءک من نبأ المرسلین په تحقیق سره پیغمبر ته د انبیا کرام واقعات را رسېدلي دي او ته پوهې په دې خبره باندې چې هغوی څه کړي او څه ورسره شوي او بیا الله جل شانو څه وکړه ته ولې غمجن کېږې نبي اسلام کوي به که نه کوي دې ځان له دې کوي دا ما ته هم چې درس قرآن له نه راځي نه دې راځي تلاقیان اړو راځي دي نه درس قرآن له دې نه راځي بس ته ولې غم کې که نه راځي زما قرآن له نه راځي بس ته خپل قرآن وایه که نه صحیح ده سوال خو نشته